هغلته ملاستو دا پوستین یې ووهو په هغه ځای کې هلته راکټ ولګېدو دا بیا ورو هغه څه ټول لاندې کالي بسترې توشکې ټول وسوځېدل د همسایګانو هم دونه وکړو چې موږ یې شفاخانې ته یې وړلو موږ یې ایسته کړو نور بیا د کالیو غمه کې څوک نه شو جنګ و نو اوس یې مرمیګانې راتله بد حال وي مخکې نه دا لږ عملي و عمل یې کوله نور قرض کوه وخوره کوم 25 لکه روپۍ اوس همغه قرضدار استو اخر یې دا لاړه وظیفې ته چې لاړه 2 میاشتې تعلیم یې وکړو یو هفته کې وظیفې ته لاړه یو هفته یې تېر شوی نه و چې ولګېدو نو دا د ساده بستر کې یو میاشت و بیخي مایو په لاس پښیان سې پړسېدلي وو بیا ورور یې خپل ځمکه یې خرڅ کړو دا ان ته یو ان کې عملیات یې کو بیا عملیات نه بیا ورور لاس یې مس کار کوي کم خو هغه حالات نه ښه دی پښه یې هم لږ سست دی لږ یو ټوټه لاره چې ځي بېرته جام پاتې کېږي درېږي خبرې هم نشي کولی قرضداري هم په موږ همداسې ډېرې پراته دي او بچیان مې واړه دي همدغه اوس هم زه وړه نه لرم کور کې دغه همسایه مې دی دا ما سره ډېر کومک کوي خدای دې ورته خیر ورکړي پوخ هم موږ ته ورکوي خام هم ورکوي بچیان مصروفه هم خوري دغه دال پخه کم یا سابه پخه کم دوی بیچارهګانې څه کم وغولوم بې باندې سبې هم بیچارهګان نیم نسه ډوډۍ خوړلی 2 ډوډۍ او 9 نفر استو 2 ډوډۍ هم دا مړۍ مې ماشومانو ته ورکړې نه ما ډوډۍ خوړلی نه دی موږ اوس هم نهار استو چې هم خوړلی نه دی دغه زوی مې دی دا به ماته چی وکړي دا خو مکتب وایي او دا که بې تعلیمه پرېږدم یو کراچي واني وکړي یا مثال د خبرې یو پلاستیکونه ټول کړي یو خیر ټول کړي کور ته دا بې تعلیمه پاتې کېږي خو زه سختي ځان باندې ټول راوړم دا لیږم مکتب ته و دانې بچي مې د یو خپله یم یو دا 9 نفر استو او په ټایم نه لرم هېڅ شی نشته خدای لرو دغه یو مړۍ ډوډۍ موږ ته خدای ورکوي که خدای ورنه کړي نو دغه خلاص بنو مرګ حق دی ما دغه زورې چې ما بچي وږي دي بوټان نه لري یو زوی مې پهلوچه مکتب ته تللی بوټان یې نشته دي و دغه مې زورې که نه تاجمه دی یخ دی دغه خو ټول تشویش دی که نه راکټ کور باندې مې ولګېدو تیر ته مې وګوره شپې په ویره کې موږ سملو تمامه شپه پړقېږي چې موږ باندې دا کوټه کېنیني زه چې ګولۍ خلاص شي بیخي بیاله شي اصحاب یې لاس نه ورکړی ما باندې م وار کوي دې باندې م وار کوي ترموز ګوري پیاله نه ګوري مقصد وار کوي اصحاب یې لاس نه ورکړی تورخم دلته پیکال دلته اوس دلته دغه بسم الله الرحمن الرحیم درنو ورونو خویندو موږ نن لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ کې یو دلته کلونه جنګونه او جګړې تېرې شوي دي دلته کورونه نړېدلي خلک شهیدان شوي میندې بورې شوي خویندې کونډې شوي او ماشومان یتیمان شوي دي دلته فقر دی دلته بېروزګاري ده دلته ډېرې کورنۍ په ناهاره ناست دي د دې خوږې خور غږ تاسو واورېدو د دې درد تاسو واورېدو کوټه یې دا هم د امکان شته چې پرې پرېوځي خوراک څښاک دپاره څه نه لري د خاوند د درملنې دپاره څه نه لري لباس نه لري ویې ویلې چې یو بچی مې لوسې پښې مکتب ته تللی نو راځئ چې د دغې بېوسو بېچارو هېوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو الله راضي او د جنت لایق او مستحق وګرځو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته